سلام ستړي مشئ ستاسو د روغتیا په هیله په دې ویډیو کې غواړو دا زده کړو چې اصلي ډیټابیس کوم یو دی د بیک اپ ډیټابیس په څه ډول باندې اصلي ډیټابیس ته واړو او د اصلي ډیټابیس ځای کوم ځای دی د دغه چارو د ترسره کولو لپاره لومړی ایگزیکټ سیستم پرانیزو او له پرانیستلو وروسته یې دلته کولی شو وګورو چې له یو آیکن سره د یو ځانګړې شمیرې ډیټابیس په سی ډرایو کې سیو دی دغه آیکن د یو بیک اپ ښکارندویي کوي چې سیستم د اصلي ډیټابیس د ملاتړ لپاره دغه بیک اپ رامنځته کړی دی خو دا چې دغه بیک اپ په سی ډرایو کې دی دغه ځای ورته مناسب نه ده ځکه که کمپیوټر یا وینډوز له یوې ستونزې سره مخامخ شي نو زموږ ډیټا ته پکې ضرر رسیدلی شي او د دې لپاره چې له دغه بیک اپ څخه د اصلي ډیټابیس په توګه باندې ګټه واخلو اړتیا ده چې یو بل ډرایو ته یې ولېږدوو او نوم یې هم وربدل د دغه چارې د ترسره کولو لپاره لومړی په دغه ځای کې په دریو ټکو باندې کلیک کوو همدلته بیا په رینیم یا د نوم په بدلولو باندې کلیک کوو او کله چې د ډیټابیس نوم مو بدل کړ د دې لپاره چې ځای هم وربدل کړو وروسته په تغیرولو باندې کلیک کوو او دلته لیدلی شو چې ډي ای او سی ډرایوونه موږ ته ښکاري دا ځل ډي ډرایو ټاکو او ورته یو فولډر جوړو وروسته سلیکټ فولډر باندې کلیک کوو او دغه فولډر انتخابوو او په پای کې په سب باندې کلیک کوو او اوس مهال کولی شو وګورو چې د بیک اپ آیکن بدل شوی دی او د دې ترڅنګ ځای هم ډي ډرایو ته بدل شوی دی په پای کې د دې لپاره چې دغه بیک اپ اصلي ډیټابیس ته بدل کړو یو ځل بیا په دریو ټکو باندې کلیک کوو او دا ځل په نښلولو باندې کلیک کوو چې له دغه چارې ترسره کولو سره د ډیټابیس رنګ بدل شو او دغه ډیټابیس د اصلي ډیټابیس په توګه باندې کولی شو وکاروو د دې ترڅنګ د فضا د لا ښه تنظیم لپاره کولی شئ نور ډیټابیسونه پاک کړئ ترڅو دغه فضا لا ښه ښکاره شي په ټوله کې په دې ویډیو کې مو دا زده کړل چې په څه ډول باندې کولی شو یو بیک اپ اصلي ډیټابیس ته واړو له پاملرنې مو ډېره زیاته مننه که غواړئ چې په دې اړه لا ډیر معلومات ترلاسه کړئ د ایگزیکټ سیستم له ټلګرام ګروپ یوټیوب چینل او همداراز دغه سیستم له ویب سایټ څخه لیدنه وکړئ